بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ دغه ټاپک چې کوم دی د پروجیکټ سلیکشن په اړه باندې دی چې موږ څنګه پروجیکټ سلیکشن کوو. کله چې په ارګان کې تاسو ګورئ چې ډیر زیات پروجیکټ وي، پروګرامز وي، یا پورټفولیو وي، یا سکوپ غټ وي، او هغې ته کوم پروجیکټ غواړي چې دوی انیشیټ کړي، نو بیا هغې کې دوی سلیکشن کوي. نو د هغې سلیکشن دپاره بعضې کرایټیریاز دي چې هغه دوی ګوري، چک کوي، په هغې په اساس باندې بیا دوی څه کوي، د پروجیکټ سلیکټ کوي چې دې کې بیا بعضې فارمولیز دي، انالیسیس دي، سټیټسټیکل ټول استفاده کیږي. نو هغې نه بعد بیا دوی پروجیکټ سلیکټ کوي. نو راځئ موږ به ګورو چې موږ به دې کې ګورو چې موږ څه وایو د پروجیکټ سلیکشن کې. net present value به ګورو، NPV pay back period به ګورو، return on investment ROI، benefit cost analysis یا cost benefit analysis یا cost benefit ratio با مختلف نمونه ویل کېږي دې ته. دغه به ګورو internal rate of return IRR. نو دغه بعضې فارمولاز دي چې دا باید موږ وګورو او ویلولو. ګرچې دا خو یو بخش دی د فاینانس په اړه باندې چې څوک فاینانشل بخش وي مالي، نو هغې په اساس باندې هغې باید ووسي. مګم ایز ا سرټیفاید پروجیکټ منیجر دا باید دې باندې ایټ ا ګلنس یا حد اقل په دې باندې پوه اوسي چې تاسو ته معلومات دی که یو پروژه کې ACCA وي، CIA وي، انجینیرز وي، ډاکټرز وي، هر څوک چې وي، هر څومره سرټیفاید نفر چې وي، د هغې کنټرولر یا د هغې چې کوم مشر وي هغه پروجیکټ منیجر وي. ولې پروژه د پروجیکټ منیجر وي او دا نور سرټیفاید خلک چې وي د ایز ا ایکسپرټ سبجیکټ میټر ایکسپرټ دوی ته خپل رای ورکوي. نو پروجیکټ منیجر هم باید یو څه اندازې پورې د شیانو باندې پوه اوسي. نو په هغې اساس باندې مې دغه لیکچر ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. اول به ګورو نیټ پریزنټ ویلیو، یعنې دا څه شی دی. نو دا net present value دا وی هغه شی دی it's used to calculate the current total value of future stream of payments. یعنی هغه پیسې که موږ ته یو کال بعد، 2 کاله بعد، 10 کاله بعد راکول کېږي، د هغې د نن په تاریخ کې، نن په ورځ کې د هغې څه ویلیو ده. نو دا د نت پریزنټ ویلیو یو تعریف دی. دلته به موږ ګورو چې که چېرته زموږ NPV greater than 0 وي، نو دا بیا ښه دی، پروفیټیبل دی ارګنایزیشن لپاره. که چېرته NPV زموږ equal to 0 وي، که نه چې equal وي، نو دا بیا شي، دا بیا بریک پوینټ ایونټ وي. یعنې هغه کوم پیسې چې موږ لګول دي هغې سره سر په سر به وي، موږ به سر په سر یو وطني پیسه باندې چې ووایم. او که چېرته لیس دین 0 وي، یعنې کم وي، هغه کوم چې موږ لګولي هغې نه هم کم وي، نو دا بیا چې شوي، دا بیا کمپنۍ ته نقص را رسوي. نو په دې اساس باندې چې کله کوم پروجیکټ موږ سلیکټ کوو، نو د هغې به موږ ګورو چې د هغې ویلیو باید زیاته وي، یعنې های د ویلیو اف نیټ پریزنټ ویلیو از بیټر ټو ارګنایزیشن. نو نیټ پریزنټ ویلیو چې څومره جګه وي هغه ښه وي ارګان لپاره. همداسې دا د دې فارموله ده. که چېرته بیا دوستان غواړي چې دې کې ډیپ لاړ شي، نو کولی شي چې نور هم دې کې سټډي وکړي، دا فارمولې زده کړي. یعنې NPV is equal RT 1 plus RT time R net cash flow of time دی، I چې discounted rate دی، او T چې د time of cash flow ده. اوس دلته ګورم دغه حساب دغه اگزامپل کې ورکړی، لکه 100 روپۍ موږ ته یو میاشت بعد یا یو کال بعد یو نفر راکوي، د هغې نن ویلیو څه ده، د هغې نن ویلیو 90 روپۍ ده. نو دا یو اگزامپل دی. دویم موږ راځو پے بیک پیریډ یا ROI ریټرن آن انویسټمنټ. نو دې کې موږ ګورو چې دغه څه شی دی. نو پے بیک پیریډ یعنې هغه پیسې چې که موږ په یو پروژه کې لګولي دي، هغه چې هر څومره زر موږ ته راوځي هغه موږ ته ښه دی. ریټرن آن انویسټمنټ او پے بیک پیریډ دا چې څومره شارټ وي هغومره ښه وي. نو دلته اگزامپل دی، وایي که تاسې 100 روپۍ مثلا په 2 پروجیکټ دي، هغې کې 100 روپۍ تاسو لګوئ، او یو تاسو ته 110 درکوي، بل تاسو ته 120. نو موږ دپاره 120 ښه دی نسبت د 110. خو دلته به موږ ټایم ګورو چې موږ ته څومره زر دا پیسې راوتلی شي.
نو دا زموږ پی بیک پیریډ په اړه باندې و. موږ ګورو د دې اگزامپل کې همداسې ده لکه پی بیک پیریډ یو شي کې کمپنۍ انویسټ کړي دي 3 لکه پروډکشن لاین کې او د دې کیش فلو پوزیټیو کیش فلو دی نو 3 پر انم پر ایئر یعنی 1 لک then the payback period is a 3 یعنی 3 کالو کې دا موږ ته راوځي نو 3 کال انیشل انویسټمنټ هغه د تقسیمیږي په 3 او هغه زموږ پی بیک پیریډ راوځي په 3 کالو کې زموږ د 1 لک روپۍ راوځي دا د پی بیک پیریډ اگزامپل و. دلته موږ راځو بینیفیټ کاسټ انالیسیس یا کاسټ بینیفیټ انالیسیس او انټرنل ریټ اف ریټرن آی آر آر. نو موږ د اول د کاسټ بینیفیټ انالیسیس ګورو چې دا څه وایي. دغه اصلا کې د یو ټول دی چې کوم کې موږ خپل انویسټمنټ ګورو چې څنګه افیشینټ دی او دا څنګه موږ میجرمنټ دی کولی شو. یعنې دومره داسې معلومات وکړو چې زموږ څومره پیسې په دې باندې کاسټ راځي او څومره موږ ته بینیفیټ به راځي په دې دغه باندې. نو د دې تعریف یو د آوټپوټ اف کاسټ بینیفیټ انالیسیس ویل شو دی نیټ بینیفیټ ماینس کاسټ اف ا پروجیکټ ډیسیژن. نو دا ګوره د دې که چېرته زموږ بی سی آر کاسټ بینیفیټ کاسټ ریشو یا انالیسیس که دا چېرته زیاته وي د یو نه خو دا بیا موږ ته ښه دی. که چېرته دا دغه وي یو ایکول وي یعنې څوک چې لګولي او هماغومره راوځي نو دا به بریک پوینټ ایون یعنې که ایکول وي د یو ایکول وي بیا موږ ته بریک پوینټ ایون دی. او که چېرته بی سی آر less than 1 وي نو بیا د پروجیکټ کاست د ارګنایزیشن ټو لوز د منی یعنې خپل هغه پیسې چې کوم دی هغه موږ د لاسه ورکوو په پروجیکټ چې دی داسې ښه نه کنسیډر کېږي. نو د دې کې موږ ټریکس دا دی چې زموږ کاسټ بینیفیټ انالیسیس او انټرنل ریټ اف ریټرن دا دواړه چې څومره ډیر وي هغومره ښه دی. انټرنل ریټ اف ریټرن یا څومره چې ډېرې موږ ته راځي هغه ښه دی او کاسټ بینیفیټ چې څومره زموږ زیات وي هغومره موږ ته ښه دی. نو د دې اگزامپل ګورئ دا اگزامپل لاندې ورکړی دی چې 1 لک روپۍ باندې د کاسټ دغه کوي او د دې سیل مثلا پر یونټ 100 روپۍ دی نو دغه یونټ پرایس ټو سیل اف بینیفیټ هیر 2 لکه. دا د کاسټ بینیفیټ انالیسیس اگزامپل او همداسې انټرنل ریټ اف ریټرن چې دی هغه هم همدا دی. برعکس ریټرن آن انویسټمنټ چې دی لکه موږ چې پاسه وویو هغه بل شی دی دغه هغه چې څومره زر موږ ته راشي هغه ښه دی او انټرنل ریټ اف ریټرن چې څومره ډیر وي موږ ته هغه ښه دی. څومره چې پیسې ډیر وي موږ ته هغه ښه دی. دلته موږ ګورو کنکلوژن ته به موږ راشو. موږ چې ولوستل نیټ پریزنټ ویلیو ریټرن آن انویسټمنټ بینیفیټ کاسټ انالیسیس یا بینیفیټ کاسټ ریشو یا کاسټ بینیفیټ ریشو او انټرنل ریټ اف ریټرن آی آر آر. که دا څومره ډیر وي یعنې تاسو ته تیر ته ګورئ څومره ډیر وي هغومره ښه ده او پی بیک پیریډ چې څومره کم وي یعنې څومره کم وخت کې بیرته زموږ هغه پیسې لاسته راوځي نو موږ دپاره دا ښه دي. مننه ستاسو توجه نه که تاسې زما چینل اول ځل ګورئ نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نورې نوې ویډیوګانې په وخت سره در ورسیږي. السلام علیکم.